د سالنګونو لویه لار. ډیری وختوان خلکو د ژمي په موسم کې خپل ژوند پر دې لاره د زیاتو واورو د ورېدو او په شپو د تړل کېدو له کبله له لاسه ورکاوه او دغه راز د لارې د زیات خرابوالي له کبله ترافیکي پیښې هم پکې رامنځته کېدې. اوس تازه یې د سرپرست حکومت له لوري د بیارغونې چارې پیل شوې او ټاکل شوې چې د 2 کلونو په موده کې به پای ته ورسیږي. چارواکي وایي چې د سالنګونو د 80 کیلومتره سړک د بیارغونې چارې د دې لارې په اوږدو کې څو ځایه روانې دي او په اساسي ډول سره به ورغول شي. د افغانستان په لار بار کې چې څه ناڅه ماته معلومات شته د هغونه مهمه پروژه لکه نن ورځ چې افتتاح کېږي ما ته بله نه معلومیږي او نه ما افتتاح کړې ده. ما چې کومه د خوشتیپې پروژه افتتاح کول ما دونه نه ګڼل. خدای د الله پاک یو نصرت و مدد و چې ویې کوي نو تر هغه لاندې زه دغه مهمه بولم ځکه دا شمال و جنوب سره وصلوي. دا زموږ د اقتصاد د پرمختګ لاره ده. 80 کیلومتره پروژه ده، 40 کیلومتره شمالي او 40 کیلومتره جنوبي چې هغه کې 2.5 کیلومتره خواوشا 2700 مترو پورې داخل د تونل دی او د ګیلرین دي تقریبا 500 متره 400 متره 300 متره دا ګیلرین دي او د دې ترڅنګ باقي څه سړک چې دی سړک جوړیږي اسفالټ دی لاندې کانکریټ دی او سر په دې کې به غیر رسمي او رسمي شکل تقریبا رسمي شکل د 300 تر 500 نفر کارګر دلته کار کوي. انجینرانو بخش وي، د ماشینري بخش وي، د ترانسپورت بخش پکې ده، نور د لابراتوارونو بخش ده پکې، د اداري بخشونه دي. دا مختلف پکې مستقیم داخل دي، غیر مستقیم به هر یو سره یو فامیل تړلی نو هغه به زرګونو ته دلته رسېږي شاوخوا سیمو سره داخل وي. د دې لارې موټر چلونکي او مسافر وایي چې د سالنګونو د لویې لارې د بیارغونې د چارو له پیل کېدو څخه خوښ دي او حکومت دې هڅه وکړي چې د دغې لارې د بیارغونې کارونه چټک کړي. یو 10 ورځې مخکې راغلی چې ګاډی بیخي تللی نه شو په دې لاره پوه شولې خو اوس د اسلامي امارات نه ډېر خوشحاله یو چې دا لاره موږ ته جوړوي. یاره چې دا لاره په اساسي ډول ورغول شي انشاءالله په 100 کې 90% د موټر عوارض کم شي او موږ 10 ساعته کې په دې سالن کې اوړو او انشاءالله دا غونډ 2 ساعتو ته راشي. په ژمي کې دا ډېر خلک په تکلیف او ډېر وسا دي. دا خو یو غټ نعمت چې خدای پاک موږ ته په نصیب د ټولو مسلمانانو وکړي چې دا لاره اسانه کړي. د دوی په خبره چې پر دې لاره د تګ راتګ پر مهال له زیاتو ستونزو سره مخ وي او زیاتره وخت له شمالي ولایتونو څخه کابل ته تلونکي عاجل ناروغان د دې لارې د خرابوالي او بندېدو له کبله خپل ژوند له لاسه ورکوي. زه مخکې له فامیل سره دلته رالم، ما په واورو کې دلته ټوله شپه خپل فامیل سره سبا کړه او اوس د خدای فضل د سهار روان شوم همداسې فکر وکړم چې دغه لاره لږه جوړه 2 بجې انشاءالله کابل ته رسېږم. نو دا خو ډېر د خلکو لپاره سهولیت ده او ډېر د خوشحالۍ او د آبادۍ کار ده. ته باید خوشحاله شو. غوښتنه ده چې د سړک زر ته زر حل شي ځکه ډېر مشکلات دي دې کې. موږ شمال خواته ځو دغه خواته ځو موږ په دې لاره کې ډېر مشکلات ګورو. لارې کندې دي دغه دي داسې رسېدګي چې کوم ټایم ته موږ غواړو هغې ته نشي رسېدلی کولی. کوم مریضان چې دغه چې عین په دې حده چې خپل ژوند د لاسه ورکوي په دې لاره. د سالنګونو لویه لار چې د هیواد د شمالي ولایتونه له پلازمینې کابل سره نښلوي تازه یې د بیارغونې چارې پیل شوې دي. له دغې لارې څخه ډیری وخت موټر چلوونکو شکایت ده چې زیاتره برخې یې ویجاړې شوې دي او دوی نشي کولی چې په دغه لاره باندې تګ راتګ وکړي او دغه راز د 15 ساعتونو مزل تقریبا په 10 ساعتونو کې کوي. دوی وایي د دغه لارې د بیارغونې چارې دي سرپرست حکومت ژر تر ژره پای ته ورسوي تر څو خلک له دې ستونزو څخه خلاص شي. احسان الله کریمي CMG د سالنګونو لویه لار.